الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الله سبحانه وتعالى د انسان یو مرض ذکر کړی دی د آیات کې چې د انسان ته یو بیماری لګي، هغه دا دی چې د انسان د زړه باندې یو زنګ راشي او دې ته قسوة القلب وایي، دا زړه سخت شي. نو نه پکې به خیر له څوک ځای ورکوي، او که د الله د دین وعظ او نصیحت ورته بیانېږي او آخرت بیانېږي، هم په ده هېڅ قسم اثر نه کوي. قسوة قلب د زړه سخوالی دا ډېر مهلک مرض دی او دا دومره ناکاره بیماری ده چې عیسی علیہ السلام به ویلي ان ابعد الناس من الله القلب القاسي، هغه زړه چې هغه سخت شوی. نو د الله د رحمتونو نه چې کوم لرې خلک دي، نو په دې کې یو زړه د هغه چا دی چې هغه سخت زړی. زما ورونو دا زړونه چې دي دې باندې چې کله دیني محنت نه کېږي، نو دا زړونه خرابېږي د انسانانو نه. امام ابن قیم صاحب وایي اکثر وایي دا زړه خرابېږي په څلورو شیانو باندې. یو دا مجاوزة الحد فی الاکل، چې سړی ډېر بې احتیاطه خوراکونه کوي. دویم دا چې زیادت النوم، خوبونه ډېر شي زړه خرابېږي. او زیادت الکلام، خبرې چې هم ډېرې شي نو د انسان زړه خرابېږي. والمخالطه، او بې ځای چې سړی ډېر کیني او د ارزوګانې کوي او د یو څه هغه خندلي او د بل څه او د بل څه، نو دې باندې وایي زړونه خرابېږي. نن زمونږ ستاسې زړونه خراب شوي دي. الله سبحانه وتعالی دې زمونږ د زړونو اصلاح وکړي. داسې یو علاج به ذکر کړو چې د انسان زړه په څه باندې نرمېږي او د انسان زړه په څه باندې ښایسته کېږي او برابرېږي. نو دې کې به موږ او تاسې شریعت ته دغه وکړو، رجعه وکړو. ځکه مالک ابن دینار به ویلې معالم التنزیل کې فرای بغوي په تفسیر د سورۃ زمر کې ته نقل کړی دی چې ما ضرب الله عبدا بعقوبة اعظم عليه من قسوة القلب. د دې نه لوی عذاب نشته دی چې الله د یو انسان زړه سخت کړي. زما ورونو زړونه سختېدل دا ډېر مهلک مرض دی، ایمان د سړي خرابوي. باید چې موږ او تاسې هغه اسباب مستعمل کړو چې هغې باندې زموږ او ستاسې زړونه صحیح شي. زړه په څه باندې نرمېږي؟ امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه مسند احمد کې یو حدیث راوړی دویم جز کې، او دا د مشکات دویم جز کې هم دی. په دې کې دوه سبب ذکر کړي دي. یو دا دی چې غریبانانو مسکینانو له خوراکونه ورکول، ډوډۍ ورکول او په یتیمانانو باندې رحم کول، دې باندې زړه نرمېږي. ابو هریره رضی الله عنه وایي یو سړی راغی رسول الله علیه السلام ته ویلې یا رسول الله زړه مې سخت شوی دی، ما ته څه طریقه وښیوه. نو محمد رسول الله علیه السلام ورته وایي امسح رأس الیتیم واطعم المسکین، د یتیم په سر لاس راښکه، ستا د زړه کې به یو درد پیدا شي، او غریب له ډوډۍ ورکړه چې د غریب دا غربت وویني، دې سره هم ستا زړه نرم شي. دا ګوره ډېرې ناشنا نسخې محمد رسول الله ښودلي دي. ابو دردا رضی الله عنه وایي زه ناست وم، یو ورځ یو سړی راغی، جناب محمد رسول الله علیه وسلم ته ویل دا زړه مې نرم شوی دی، سخت شوی دی، بالکل دین پکې ځای نه نیسي، دیني خبرو باندې د سترګې اوښکې مې نه توی کوي او ډېر مې زړه سخت شوی. نبی علیه السلام ورته ویل دا غواړې چې زړه دې نرم شي؟ هغې ویل وایي ارحم الیتیم وامسح رأسه، یتیم باندې رحم وکړه او سر باندې لاس راښکه. واطعمه من طعامک، کومه ډوډۍ چې خوري یتیمانان ځان سره کېنوه. یلن قلبک وتدرک حاجتک، زړه باندې نرم شي او خپل حاجتونه به راګیر کړي. دا خو نن سبا دا علاج موږ او تاسې سره ډېر زیات دی، ځکه هر کور کې که نه نو دویم درېیم کور کې یتیم شته دی. نو باید چې موږ او تاسې دې باندې عمل وکړو. مسکینان دي، دې باندې رحم وکړو، ډوډۍ موډۍ وله ورکړو. او درېیم سبب چې زړه ورسره نرمېږي، حدیث کې دا دی چې ادامة ذکر الله، د الله دا ذکر همیشه یاد، همیشه الله یادول. لا یزال لسانک رطبا علی ذکر الله. عبدالله ابن بصر رضی الله عنه ته نبی علیہ السلام ویلي زړه دې سخت شوی دی، همیشه د ژبه د الله رب العالمین په دغه باندې ذکر باندې لامده کا. نن دا خلکو پرېښی دی، خو ذکر چې دی دا د انسان د زړه سازیږي. د دې څه الا بذکر الله تطمئن القلوب، د چا د زړه بیماري هم ذکر دی کوي، د آیات نه معلومیږي الله له زړه برابروي پې. او ذکر چې دی
نو دا د مؤمن ډېره غټه اسلحه ده، ځکه د خپل رب یادول دي. څوک چې څوک یادوي په هغه باندې رحم کوي. څلورم سبب که څوک دا غواړي چې زړه مې نرم شي، نو قلت الکلام، خبرې دې کمې کړي. حدیث کې راځي ډېرې خبرې مه کوه په غیر د الله د ذکر نه، فإن کثرة الکلام قسوة للقلب، دې سه زړه سختېږي او بې خیره سړی هغه دی چې سخت زړی. بله دا دی علمای دا سبب هم ذکر کوي، ترک المزاح والضحک، ډېرې ټوکې به هم نه کوې او خنداګانې به هم نه کوې. زمونږ د محمد رسول الله نه مزاح ټول ژوند کې 100 دي که څو ځله ثابت شوي دي. موږ په یو مجلس کې د 100 نه ډېر ټوکې کوو. دا دوه شی نه چې دا خندا کول او دا ټوکې کول ډېر، فإنهما یفسدان القلب، اهل علم وایي دا د انسان زړه خرابوي. او ما دا ویلې چې دې کې خیر نشته دی. او حدیث کې راځي لا تکثر الضحک، خندا ډېره مه کوئ، فإن کثرة الضحک تمیت القلب، ډېره خندا دا زړه وجني. وتذهب بنور الوجه، او د ایمان چې هغه کومه رڼا ده هغه د زړه نه وباسي. حدیث ابو درداء رضی الله عنها کې، ام درداء رضی الله عنها کې یو څو علاجونه دام راغلي دي چې نبی رسول الله وایي جنازو لځئ، د بیمارانو پوښتنې کوئ، مقبرو له ورځئ. نو چې کله جنازې له ورشي او د بیمار پوښتنه وکړي او مقبرې له ورشي، نو د دې نه به ته عبرت والې. نو چې عبرت دې والې، الله به دې زړه نرم کړي. الله سبحانه وتعالی دې منګه د قسوت قلب نه وساتي. دا ډېر مهلک مرض دی، دا د کینسر او د سرطان نه هم خوشې دی. ځکه کینسر او سرطان او د تور زیړي او دا شی نه به داسې چې سړي به دنیا خرابه کړي، او کله چې زړه سخت شي نو دنیا هم خرابوي او آخرت هم خرابوي. الله دې موږ او تاسو د سخت سړیتوب نه وساتي او صحیح ښایسته ایمان دې الله زموږ نصیب کړي. او هغه دین چې زموږ محمد رسول الله موږ ته ښودلی دی چې هغې کې د زړونو مثلا ده او د بدنونو مثلا ده، هغه دین باندې د رب العالمین موږ پویه کړي. او الله دې د هغه دین په خوند باندې موږ خوندور کړي. او الله دې موږ له دې دین د دعوت توفیق راکړي. هذا وبالله التوفیق. اللهم صل وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه اجمعین. دا خبرې د الله زما او ستاسو د ټولو په میزان د حسناتو کې واچوي.